مونږ ته څه جوړ کړل چې تو ځان کړې. لالا استاد جی به مې وښي زه خط لیکم. مورې لالا مې خط لیکلو ته نه پرېږدي. یا لکه ته نه سمېږې ته دې ماشوم نه څه غواړې ورکه چې کار کوي د سکول. دې ماشوم ته دا خیم چې د بېروزګارۍ دې ثبوت ته ګوره د سبقونو نیس نه جوړېږي. ګوره دا پلار چې د نن په کرسۍ ناست دی که نه نو هم د دې سبق د برکته ګینې د پټو ګوډونو او بخور بور له زړه شین کړی. که 20 کاله ټایپسټي یا بابوګیرت نه پس هغه پیه شو نو څه کمال یې وکړو. زموږ په قسمت کې خو بابوګیرت هم نشته. نه نو ستا دغه دونه درخواستونو هم څه پته ونه لګېده. که پته یې لګېدلې وې نو نن به زه کور ناست وم. مرید تا د حاجي سره خبره وکړه؟ کومه خبره؟ ښه ګوره تا ته خو هغه معلوم دی چې هغه نه سفارش کوي او نه مني. نو ځکه خو وایم چې د پټي نه موږ ته هېڅ آمدن نشته. ښې پیسې به پې وشي فلاین کوچ به پې والم او ته ګوره چې په کال کې یو په دوه کوم که نه. نو ګینې ته به سره د دې دومره تعلیم اوس فلاین کوچ چلی؟ کله به اخلې ورې زه به هم دوی سره ښار ته ځم. ښه مرید که په تعلیم راته نوکري نه میلاویږي نو څه کار روزګار به هم نه کوم. زما نه ښه زلمي ګاډي چلی مزدورۍ کوي محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته. لکه د پلار که د 100 روپو تنخوادار شم نو څه. نه نو بچې پلار ته دې څنګه ویم چې ته ځمکه خرڅه که زوی د مزدورۍ دپاره ګاډي اخلي؟ ویل چې اعدادونه به درله بیا واخلم خو یو ځل دا ثابتول غواړم چې په محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته. مرید سرو سپینو سره به لوبې کوو خو ته د ټرانسپورټ د آمدن نه څه خبرې؟ ښه ده پلار سره به دې خبره وکړم نو خدای خبر شه چې ومني. دا ولې خپل خو سبق نه وي نور خو سبق ته پرېږده که نه. دا داسې د کتابونو چنجي کله نه شو یارکو یارو د بل سبا نه امتحان شروع کېږي که نه. داسې کار دی چې دا سبقونه موږ سبا نه ویلی شو خو په صدر کې چې کم د انګلیش فلم لګېدلی دی هغه سبا نه نشو کتی. ولې؟ ځکه چې نن د فلم اخري شو ده سبا نه به کوشي او امتحان به راله پیریان پاس کړي که نه. پیریان نه پرزې چیټونه او ګینې نو دا ولې دا نور امتحانونه څنګه پاس کړي دي؟ سردره یار ډېر زیات یې که نه. بس بس په دې ورکوړي دماغ باندې دومره بوج نه اچې. اسیم د امتحان دپاره ریفرشمنټ ډېر ضروري دی. راپاس راځه روټۍ خو خورو که نه یار. ورځه راځه په صدر کې به درباندې روسټ وخورم دا سټل دانې نه خورو له کلمیز پورې کې راځه. هلکه ډېر اوس شي هغه کلیوال ملګری دی رانغی جاوید و چې راشي نو بل خوا به نه ځي. راځه هسې ډېر خالد دی خو پته یم چې ستا غوندې سړي سره د دوسته ګاډه څنګه راکاږي. څه دې ووایي زه دې د هغه دپاره د پلار نکاح ډوکي اوس جوړه کړم. خلک د اولاد دپاره هر څه کوي او بیا ښه وایي که نه زموږ د پټو نه زموږ آمدن څه دی؟ دا درته هغه ویلي دي؟ نو آخر ما ته یې ولې نه وې؟ تا چېرې د هغه سره په سمه خوله خبره کړې ده؟ چېرې د هغه له نوکري کتلې ده؟ ټوله ورځ سروالې بروالې ګرځي. تا چېرې د هغه نه دا تپوس کړی دی چې ته چېرته ځې؟ هغه ماشوم خو زاره شنه شوه. ګوره د زلمو رنګونه څنګه تا د هغه رنګ ته کتلي دي تک زیړ شو نیم پاتې نه شو. ښه نو د کریم خان ګریجویټ زوی به اوس فلاین کوچ چلی.
لوی لوی خلک ګاډي چلای نو بیا په خپل ګاډي چلولو کې د څه شرم دی؟ شکر نو باسې چې سره د دومره تعلیم هغه مهنت مشقت ته غاړه ږدي. ګنې نو د نن سبا زلمي توبه توبه د نن سبا زلمي خو په پوزه مچم نه پرېږدي. د خپل کلي د ګلابي هغه زامنو ته دې کتلي دي؟ ګوره هغوی الف ته لوړ وی خو څلور ګاډي چلیږي. په سرو سپینو کې لوبې کوي هغوی. دا خبره څه ډېره بده نه ده. د یو څو روپو نوکری نه به لکه زما څه جوړ کړي. ټول عمر به یکم تاریخ ته سترګې وي د دوکاندارانو ده ته. ګوره که د ټرانسپورټ په دنیا کې د خپلې ډګرۍ نه څه کار واغستو. ستاسو کار وشو. ډېره مهرباني سر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم. په مخ مخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی ملک صاحب؟ خیریت دی؟ کښېنئ. ټیک ټاک. جی سر. چای. نو هغې چې بینک له راغلی راشه بابو صاحب ته ښکاره شه. دا مې ستا امانت د بینک نه راویستو او نور به انشاءالله تحصیلدار پر وړاندې درکوم. څه سوچونه کوې؟ ما ته خو پلار نیکه ډېر څه پرېښي دي. دا خو مې ستا ګاډۍ روانولو ګنې نو زه خو خپل جایداد هم نشم سنبالولی. خو دا هم نشم برداشت کولی چې زما پولې سره لګېدلې پټی دې بل څوک واخلي. آخر د پښتو وطن دی. ارمان چې د اولاد مینې د پلار نیکه په هډوکو خرڅولو نه وې مجبوره کړې ملک صاحب. بابو صاحب په دې کاغذ به دستخط وکړو. هسې نه چې په زړه کې دې څه راشي چې ملک را باندې بې باره دی. ګوره داسې خبره نه ده خو مرګ ژوند خو هر چا سره لګېدلی دی که نه. او بیا په سا سوي سا. دا مې پیسې تا له راوړي دي. دا ستا پیسې وشماره. شمارل ښه دي او باقي به انشاءالله 50,000 روپۍ چې کم دي هغه به تحصیلدار په وړاندې درکړو. صحیح به وي ملک صاحب. که صحیح دي نو بیا دې کاغذ به دستخط وکړئ.